برسری کفر دنیا بر لشکری ابرها حاکم کردی امارت لا اله الا الله. محترم مجاهدینو دا چې هر څه وشول یا پاینده کې را روان دي تاسو یې د تمه کوئ باید په دې خبره مطمئن اوسئ چې دا ټول د الله رب الجلال د طرف نه و. دشمنی تو شرمنده هر کی تو را بد دیده خوار و ذلیل گشته است بهر تو. یعنی دا نظام مفت نه دی راغلی چا په سوال نه دی راکړی دا د پاکو وینو برکت او ثمره ده. درنو مجاهدینو د یو سپېڅلي واقعي مجاهد نه بیخي دا تصور نشي کېدلی چې خدای ناخواسته دغه عقیده به ګډوډه شي یا به خیانت وکړي یا څنګه. خون سربازان تو آهی مظلومان تو رسید به درگاه حق اشک یتیمان تو. خو زه وایم دغه چراغ نورم روشن ساتل هغوی ته واقعي دغه وینو پاکو وینو ته وفاداري دا باید زموږ او ستاسې د فرد مسؤلیت دی چې ثابت یې کړو. ځکه کوم کسان چې شهیدان شول هغوی کامیاب شول موږ او تاسې په امتحان کې پاتې یو. اوس موږ د دنیا سره مخه ده اوس موږ د منصب او د چوکۍ سره مخه ده. په دې لوی ګردالو د امتحان کې ځان د رڼا طرف ته راویستل دا یو قوي ایمان غواړي. سلام به تو امارت سیاستت شریعت شکستان بهرشان در جنگ و هم سیاست.